ثوابي سوشل اکټیویست اسوسییشن د ثوابای سوشل اکټیویست اسوسییشن د تنظیم د سوري د لاندې نن د ثوابای په ضلعي اسمبلی هال کې یوه غونډه درسره شوه چې پکې د ثوابای د ګڼو تحصیلونو او کلو د خوا راغلو ګڼو هلکانو زلمیانو د پوهنتونونو او کالجونو زده کوونکو شرکت وکړو. په دغه اسمبلی هال کې په دغه تنظیم په روانو کارونو باندې خبرې اترې وشوې او د دغه تنظیم یا د دغه اسوسییشن جوړونکو راته څه داسې وویل. بسم الله الرحمن الرحیم. ثوابي سوشل اکټیویست اسوسییشن کوم چې د ډسټریکټ ثوابای کې یو نوی اسوسییشن لانچ کېدو نن د هغې لومبنی جنرال میټینګ و. ملګري راغلي چې زموږ څومره هم ممبرز دي هغوی ته دعوت و. نو په دې میټینګ کې نن هم موږ صرف دغه ډسکس کړل، یو بل سره متعارف وکړو او د دې میټینګ او د دې پروګرام او د دې اسوسییشن هغه ایجنډا مو مخې ته راوسته. بس هم د ثوابي سوشل اکټیویست اسوسییشن ایجنډا هم دغه را چې د فلاح کارو کې د په دې ثوابای کې دا چې کوم ینګ کل دغه را یو ځای کې د دوی دپاره اواز اوچت کړي. خصوصي توګه باندې هم دغه خلک چې کوم په ځانګړي تنظیمونو کې کار کوي هغوی رامخکې کړو، د هغوی د تحفظ یو داسې اسوسییشن جوړ کړو چې هلته هغوی د هغوی تحفظ هم وشي، هلته هغوی زده کړه هم وکړي، هلته هغوی د هغوی اواز مؤثر هم شي. کله چې اواز یو وي د هغه یو شانتي وي، چې کله اوازونه یو ځای شي د هغوی اثر ډېر زیات وي. بالکل دا هم د زموږ چې کوم ډپټي کمشنر دی خصوصي توګه باندې زموږ چې کوم اے ډي سي فاینانس فیاض صاحب د هغوی په تعاون سره موږ نن دلته رالو او دغه غونډه مو وکړه. د ټولو ویونکو دغه وینا وه چې مونږه دغه تنظیم د ثوابای ضلع د ټولو اکټیویستانو یا چې په هر فیلډ کې کار کوونکو د تحفظ په خاطر جوړ کړی دی. حمزوي یوسفزی، بیټک ټي وي، ثوابای.